عمره ته سيدي کا دغه جهاد ته سيدي بازار ته سيدي حجاب خو تر تعلیم پورې تړلای نه ده. حجاب خو د ښځې مطلقاً حکم ده، ما تر تعلیم پورې ولې تعلق ورکړی؟ هغه مطلقاً حکم ده چې ښځه به په پرده کې ګرځي. او که توی شرایط نه دي برابر نو شرایط خدا نه بند معنا ست یو حکم پرېږدي، شرایط خو برابروي. اوس محاله کې چې جماعت نه خلک بل مونځ نه کوي که به جماعت جوړوي، ته به جماعت جوړوي، ته به شرایط خو به ته برابروي. خو د تا مسؤلیت دا خو د ما مسؤلیت نه ده کان. و خو تو امیر استی که زه امیر وای بیا به ما جوړول، بیا به ما خلکو اعتراض کول چې ولې شرایط نه برابروي. دا خبره سو. او بل راغلو چې په یو مسله کې چې حدیث موجود دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، په دې کې د چا امر هم اوس نه چلیږي چې پلانی وایي زه امر کوم، پلانی وایي زه امر کوم. د تا امر خو په هغه مسله کې د سپوږی کې سره آیت او حدیث یا عبد الله ابن حذافه سهمی چې صحابه وي ټول سی ورته ځان ور واچوي، دی ځان واچول نه کانو خو امر یې نه ولو، امر یې له شریعت سره مطابق نه و. اطاعتم التواجب ده چې دا امر له شرعي امر سره برابر وي، کله شرعي امر نه خلاف لکه دلته له سنت نه خلاف ده، دې بالکل اطاعت نشته ده. لا طاعت لمخلوق في معصيه الخالق. الله دې ټول ته هدایت وکړي. بیرته هغه مسله کوم و دې مسله کې اول سره نزان است صریح احادیث پکې دي کني فردوه الى الله والرسول، ردی کې قران ته او حدیث ته علما را ټول کې هغه به فیصله وکړي، خبره به ختم شي. او دا نور ستوای دا شرط نسته دا شرط نسته، هغه خو د تا مسؤلیت ده. او حجاب سپې تړي، حجاب تر تعلیم پورې نه ده تړلی. حجاب زنانه سي عمره ته ځم حجاب بکوي، له عمره به منې کوي که به حجاب په لازمه کوي. سي حج ته ځم حجاب بکوي، سي د پلار کره ځم حجاب بکوي، که بازار ته د ضرورت په خاطر ځم حجاب بکوي، که کور کې ګرځم حجاب بکوي. نو زه به ذاتي ښځه په کور کې کلکه کلکه تړم سي حجاب فرض ده، او که به کور کې ورته هم سي خلاصه ګرځه را ګرځه خو حجاب کوه. څنګه به ورته وایم؟ د خانه بېګارد خدمت بکو خو پردې ته بکو. دا داسې حکم ده. الله دې ټولو ته هدایت وکړي.